وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. که یو کس د غصې په حالت کې غیر اختیاري نه وي او د اختیار په حالت کې په خپله خوښه سره خو غصې حالت کې داسې وي چې زه کافر یم نعوذ بالله، په دې سره فقهاو لیکلي دغه سړی کافر ده. تجدید د ایمان به هم کوي، د سره به کلمه وایي، او تجدید د نکاح به هم کوي، د سره به نکاح تړي. دا مسله بیا واضحه کوم. بعضې خلک د غصې په حالت کې، د قهر په حالت کې وایي زه مسلمان نه یم او کافر یم علیاذ بالله. نو دې باره کې فقهاو لیکلي دې سره دغه انسان چې حالت د اکراه هم نه وي او خپل اختیار سره داسې وي، ولو که د غصې په حالت کې، فقهای کرامو لیکلي دې سره د سړی کافر ګرځي. تجدید د نکاح به کوي، نکاح بیا تازه کوي او کلمه به بیا د سره وایي. تجدید د ایمان هم پرې لازم ده. فتاوی هندیه جلد هم صفحه 209 او همدغه شان 283 کې دا مسله ذکر ده.